جنرال مبین بیا ولې طالبانو ونیول، چیرته یې ویوړ، څه یې ورسره وکړل او ولې ویډیو خامخا وګورئ. د ویډیو په آخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. جنرال مبین له دې مخکې 3-4 ځلې په دې ونیول شو چې ولې هغه پاکستان پسې خبرې کوي، خو هر کله چې ونیول شو ډېر هغه طالبان هم د هغه د خلاصېدو لپاره غږ نه پورته کوي، کوم چې شپه ورځ مبین ته کومنټونه کوي او هغه ته چاپلوسي کوي. تېره اونۍ مبین په یو ټویټ کې ولیکل چې مشران په غلطه روان دي، خلک دوی ته راشي، کارونه ترې غواړي، دوی کله خوبونه کوي، کله چکرې وهي او کله خپل مجلسونه کوي او د هغه سپین ږیري خیال نه ساتي چې دوی ته دروازه کې ولاړ وي، د دوی په خاطر اولادونه شهیدان شوي وي. د مبین ټویټ ته اکثره طالبان لیکلي و چې بالکل همداسې ده، موږ ته هم وخت نه راکول کیږي. ډیرو بیا مبین ته لیکلي وو چې موږ هم خبر یو چې همدا حال روان دی، خو دا شیان باید رسنیز نه کړل شي. بیا یې یو ټویټ کې په ښکاره وویل چې طالبانو سره په دنده کولو پښیمانه یم او زه بیخي طالب نه یم او دلته اوس هر ځای کې دیموکراسي روانه ده، یعنی چې چیرته څوکۍ ده ملا ته یې ورکړې ده، متخصص خلک یې له صحنې څخه ویستي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو، که د ویډیو په اړه کوم نظر یا نیوکه لرئ نو له موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.